السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپلو تصویرانو باندې یا د هغه رقم په خپلو ویډیوګانو باندې شعر ولیکئ. دوستان تاسو به د هر رقم ته زیاتره تصویران یا زیاتره ویډیوګانې لیدلې وي چې په هغو باندې خط لیکلی وي. نو که تاسو هم غواړئ چې د هر رقم ته په خپلو ویډیوګانو باندې لاندې خط ولیکئ یا د هغه رقم تاسو په خپلو تصویرانو باندې لاندې خط ولیکئ، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټ کې درکړی ده. له هغه ځای څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دوستان تاسو په علاوه بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په علاوه بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دوستان اوس که تاسو غواړئ چې له هرې ویډیو سره خط ولیکئ، صرف په دوستان تاسو هغه ویډیو ور وښیاست. نو ګور دوستانو زه راځم دلته یوه ویډیو ورښیم او زه غواړم چې له هغې سره خط ولیکم. د هغه رقم ګور دوستانو اوس دا ویډیو دلته سلیکټ کومه. نو ګور دوستان اوس دغه ویډیو ما دلته سلیکټ کړه. د هغه رقم دوستان تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ، په کراپ کې دوستانو تاسو ویډیو کراپولی شئ. نو ګور دوستان په کراپ کې تاسو ویډیو کراپولی شئ. په بیکګراوند کې دوستان تاسو د هغه بیکګراوند چینجولی شئ. په ټیکسټ کې دوستان تاسو له دې سره خط لیکلی شئ. په فلټر کې دوستان تاسو په دې باندې فلټر اپلای کولی شئ. په اډیو کې دوستان تاسو د هغه اډیو بدلولی شئ. په ټریم کې دوستان هغه تاسو کټ کولی شئ. په ایډجسټ کې دوستان تاسو د ویډیو سچوریشن د هغه رقم برایټنس هغه تاسو ورسمولی شئ. سپلیټس به دوستانو د هغه رقم فوټو کې تاسو تصویر سره ایډولی شئ، سټیکر سو او ریپلیس سو. نو د هغه رقم به دوستانو تاسو راسئ په ټیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په ټیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، اوس دوستانو دلته د هغه رقم یو څو خط لیکمه. د هغه رقم که تاسو هر رقم خط لیکئ، صرف به دوستانو تاسو هغه خط ولیکئ او د هغه رقم دوستانو تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ. دلته ګور دوستانو تاسو د خط فونټسونه ور بدلولی شئ. که تاسو غواړئ چې هر رقم ته فونټس ورکړئ، هغه فونټس دلته دوستانو تاسو ور بدلولی شئ. د هغه رقم ګور دوستانو کله چې تاسو فونټس بدل کړئ، هغه دلته تاسو غټولی شئ، کوچنی کولی شئ. نو د هغه دلته دوستانو تاسو ښوولی شئ. کله چې ګور دوستانو هغه دلته تاسو کښېږدئ، د هغه رقم ګور دوستانو د هغه دلته تاسو غټولی شئ. تاسو یې څونه غواړئ څونه یې کوچنی کوئ. د هغه رقم ګور دوستانو بیا تاسو راسئ په ټیک مارک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په ایریز کې ګور دوستانو هغه بیرته تاسو میټاوولی شئ. په پلس کې دوستانو تاسو نور خط ایډولی شئ. په کاپي کې دوستانو له دې څخه تاسو کاپي اخیستلی شئ. د هغه رقم ګور دوستانو په کلر کې دوستانو تاسو د دې کلر بدلولی شئ. که چیرته څوک غواړئ چې د خطه کلر بدل کړي، دوستانو هغه دلته په تاسو بدلولی شئ. دا ټیکسچر سو، د هغه رقم دوستانو دا سټروک سو. تاسو یې آوټلاین ته هم کلر ورکولی شئ، یعنې بارډر ته هم تاسو هر رقم ته کلر ورکولی شئ. هایلایټ سو. نو دوستانو دلته به دوستانو بیا تاسو راسئ په ټیک مارک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو کلوز کړئ، خط به دلته ورسره راسي. دوستانو اوس دغه ته تاسو ډیزاین هم ورکولی شئ چې خط له یوه سایډه را روان وي، له بل سایډه را روان وي. د هغه رقم دې تاسو هر رقم ته ډیزاین ورکولی شئ. د هغه رقم ګور دوستانو کله چې تاسو خپل ویډیو جوړ کړئ، بیا به دوستانو تاسو راسئ په سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه اوریجنل سو، دا 720 پیس وه. د هغه رقم ګور دوستانو 80 پیس وه. نو د هغه رقم دوستانو تاسو په اوریجنل باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. دغه ویډیو به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د خپلو ویډیوګانو سره خط ولیکئ یا له خپلو تصویرانو سره خط ولیکئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاویږي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.